ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني یو ناڅاپه په مسکو کې د طالبانو په غونډه کې ګډون وکړو. ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني وایي موږ باید خپل غچ د پاکستان حکومت څخه واخلو. ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني خپل د زړه ټول خبرې راوسپړولې او ټول ګډونوال ورته په ژړا شول او د بابا زنده‌باد شعارونه یې ورکول. ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني ویلي دي چې زما ځوان وزیر په افغانستان پخوانی کمانډو جنرال سمیع سادات به خامخا یو ځل بیا ستاسو په غونډه کې ګډون وکړي. هغه ویلي دي چې موږ او تاسو باید په شریکه د پاکستان نه خپل غش واخلو ځکه موږ ټول افغانان ورونه یو نو بې اتفاقي کومه ګټه نه لري. هغه جنرال سمیع سادات او د طالبانو دفاع وزیر ستاینه هم کړې ده چې دغه دواړه ځوانان به د افغانستان رنګ ور بدل کړي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به په سر کې یادونه کوم. که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. نن په مسکو کې د طالبانو د غونډې په دویمه ورځ اشرف غني ناڅاپي ډول حاضر شو او د سټیج په سر یې خبرې وکړې او ټول ګډونوال ورته ګوته په غاښ ناست و. اشرف غني ټول حقیقتونه راوسپړل، د پاکستان دوه مخطوب او ناروا کارونه یې یو بیان کړل، د امریکا ټول رازونه یې افشا کړل، ټول چارواکي ورته په ژړا شول او د بابا زنده‌باد شعارونه یې ورکول. بابا ویل لومړی کار چې موږ یې باید وکړو هغه دا دی چې پاکستان د ځمکې د نقشې څخه ورک کړو. اشرف غني ویل زه په پوره ضمانت دغې غونډې ته راغلی یم، زما جنرال دفاع وزیر او نور داسې کسان به هم راشي او هغه د ملي اردو او د افغانستان ملي بیرغ په هکله هم مهمې څرګندونې وکړې. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره باور ټي وي چینل ستاسو په خدمت کې. د الله په امان، تربیه، خیر چارې.